مسلم انستیتوت د رغونې ډبره په کال 2002 کې کېښودل شوې ده. د نوموړي انستیتوت مسؤلینو په خپلو لاسته راوړنو یې رڼا واچول او د ښه ښوونکي اوصاف یې بیان کړل او پر زده کوونکو یې غږ وکړو چې ډېر وخت زده کړو ته ورکړئ. مسلم په دې 22 کلونو کې په زرګونه فارغین لري چې اوس د هېواد په ګوټ ګوټ کې په خدمت بوخت دي او اوس برحاله په زرګونو زده کوونکي لرو چې زموږ د خدماتو څخه برخمن دي. د یو ښه استاد ځانګړنې دا دي چې په اول قدم کې باید په خپل مربوطه مضمون کې پوره زده کړې ولري او پوهه ولري او د دې ترڅنګ اخلاص او صداقت ډېر مهم ده چې د زده کوونکو سره په مینه او محبت په حوصله او په دوستانه شکل برخورد وکړي او د دوی پیشنهادات واوري او د دوی پرمختګ په دوامداره توګه وارزوي او همیشه له دوی سره مخلص اوسیږي. د مسلم انستیتوت ښوونکي په تدریسي میتود یې رڼا واچول او د ښه زده کوونکي اوصاف یې بیان کړل. انګلیسي ژبې تدریس په ټوله کې د انسان او خصوصا د استاد هغه ځانګړنې چې ډېرې کسبي او تجربې پر اساس باندې وي ډېر تمرکز لري. هغه ځکه چې که چېرته یو استاد څومره هم ډېر پوه وي خو چې کافي تجربه په څنګ کې ونه لري نشي کولی چې د زده کوونکو هغه مهارتونه چې ضرورت دي هغوی ته په سم ډول سره ور زده کړي او هغوی په دې وتوانوي چې په ورځني ژوند کې له هغوی څخه استفاده وکړي. زه خپله په خپلو صنفونو کې ډېر کوشش کوم چې سټوډنټ سنټریک یا هغه میتود چې شاګرد محوري ورته ویل کېږي ډېر کار وکړم. یو ښه زده کوونکی هغه دی چې د استاد له خولې چې څه راوځي هغه په توجه تدبر سره زده کوي، په روزمره ډول په صنف کې شرکت کوي، خپله کورنۍ دنده په وخت ترسره کوي، ټولګي ته په وخت راځي، د خپل د استاد احترام کوي، هغه اصول و ضوابط چې یوې ادارې له خپل محصلینو لپاره ترتیب کړي دي هغه څخه په کلکه پیروي کوي او په ټوله کې تمرکز یې دا وي چې هره ورځ له ځانه د پوښتي چې آیا ما نن نوي څه زده کړل که نه. د مسلم انستیتوت زده کوونکو د ښوونکو هڅې وستایلې او پر نور ځوانانو یې غږ وکړو چې باید زده کړې وکړئ. اگر برای از اینکه میخواین انگلیسی را به درستی یاد بگیرین انستیتوت مسلم برای شما بخشای بسیار زیادی را فراهم میکنه از قبیل اسپیکینگ، رایتینگ، لیسنینگ و همچنان کانورسیشن هایی که بین یکی دیگه می داشته باشین برای از اینکه شما بتوانین که به درستی صحبت بنمایین و به طریق بسیار خوب با یکی دیگه مکالمه داشته باشین. بسیار برنامه‌های خوبی و پروگرام‌های درسی درستی برای شما ارائه می‌کند. د یادونې وړ ده چې مسلم انستیتوت په 15 ولایتونو کې د 11 څانګو پر مټ زده کوونکو ته په انګلیسي برخه کې خدمات وړاندې کوي.